ګیري له به لیسن جوړی او بیا به دا لیکل ورکوې چې زما دا زړه غواړي صرف یو ډیکوریشن دی یو ډول دی او دا به نه وایي چې زما محمدي سنت دی دا به نه وایي صرف او که بیا در باندې دا خبره ثابته شوه چې تا په سنت طریقه پرېښي ده جیل له به ځي او ستا دومره غټه بېسره په فشا ده او کله یې فلسطین ته ځم او کله یې یمن ته ځم او ماشوم دي دلته نږدې په مدرسه کې او کتابونه دلته دومره ډېر دي او ږیره دې ښه غټه پرېښې ده ستا په ږیره کې هم د دې علماء دیوبند حصه ده ستا په زنمانه په سر کې بټه ده په دې کې هم د علماء دیوبند حصه ده او بعضې بې غیرته چې کله په کار شي هسې که نه لکه دا ځینې سړی د ښځې نه هېرېږي که نه ښځې تنګ کړی دا و یو سړی په هوا بتلو چې په هوا باندې تلو لکه ویل راشه ټول خلک دې مني دا ښه ده دې مني په دې خپل کور باندې راغلی د ښځې تنور لمبه کوو نو چې کله د ښځې راکوشو ښځې تنور لمبه کوو ښځې ته ویل خدای دې غر که سړی ویولې ویل لوټه راوړه مسله راوړه تباهي دې راله وکړله ویل بزر خو داسې یو سړی په دې هوا باندې لاړی ما وسولې ویل ښځې خدای ته وګوره بزرګان په هوا نه دي په هوا باندې مرغان دي ویل ما ولیده ښځې کلکوله چې ښې کلکه کړله نو اخره کې ښځې ویل دا خو زه ما سړي ته ویل ښه دا چې کوکو کېدلې دا ته وي ما چې دا اوس دې راغورځېږي دا اوس راغورځي دا ته وي برای کرمه ته هغه عالم نه مانې چې ستا په ګاونډ کې دی دا د ټولې دنیا فطرت دی ښه